هغه ښځه چې ما د مور په سترګو ورته کتل او زما مشر ورېنداره وه، تر ما 15-20 کاله مشره وه. د هغې سره زما نکاح وتړل شوه او اوس هغه. او ستا ورېندارې مطلب ستا کور والا هېڅ غږ ونه کوي؟ هغه یوه ښځه وه. تا ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې یوه ښځې ته په کمه سترګه کتل کېږي، خو موږ د مسلمانۍ دعوا هم کوو. هو یاره ته صحیح وایې، موږ ښځو ته د پلار په جایداد کې حق ورکول خو له هلته پرېږده، د هغوی پر سر د ولور په نامه نورې پیسې هم اخلو. بخښنه غواړم یاره، ما ستا زاړه زخمونه بېرته در تازه کړه. یا ما په خپله غوښتل چې یو چا نه یو چا ته د خپل زړه حال ووایم، ورته وژاړم او فریاد ورته وکړم چې د زړه بار مې سپک شي. بس پوهنتون ته زما د راتګ لوی سبب دا و چې د کور د غمونو څخه لرې شم. تا ډېر ښه وکړه یاره، موږ به دلته یو شی زده کوو او کوښښ به کوو چې دغه سرمایه د خپل جنګ ځپلي هېواد او کونج ته ورسوو. زما باور دی چې د زده کړې په کولو به دغه ناوړه رواجونه چې د ټولنې په نامه یو تور داغ دی دغه به ورکوو. خدای دې وکړي چې زموږ د وطن هر غړی د پوهې په رڼا کې ژوند وکړي. امین. شکر دی نن دې تبه نسته. خور جانه یو خبر ته وکړه منې که یا مهرباني وکړه نه منم. ته پوه شوې زه څه درته وایم؟ ما ته معلومه ده اوس دې لږ ساه سمه شوه، اوس بیا ځې فوټبال کوې؟ په دې کې د خوابتۍ ښه خبره ده. هغې مکتب ووایم، په مکتب کې تر اوسه پر 2 نمبر ښکته راغلی یم. یو څو ورځې بعد د کابل څخه خلک راځي، د افغانستان د نوي ځوانانو د ټیم لپاره خلک انتخابوي. ما ته زما استادان وایي په ته به خامخا برخه پکې اخلې. مه کوریده یې، بیا به دې د هغه هلکانو سره جنګ سي. بل وارې له لالا خبر نه سو، که دا وارې خبر سو بیا به بل غم وي. زه به تر څو د دې د بیرې په کور کې پټ ناست یم. زه غواړم چې د نوي ځوانانو په ټیم کې شامل شم او داسې کارنامه وکړم چې د یوې خوا د خپل هېواد نوم په نړۍ کې وځلوم او د بلې خوا کم تور داغ چې زموږ په کور کې د ورک د لاسه جوړ دی او هغه ومینځم. زړه مې دربېږي رېده یې. ته فکر مه کوه. ورېندارې ته چیرې ولاړې ورېندارې؟ موږ دې یوازې پرېښولو؟ ستا د ورور ظلمونه چې تر حد ډېر سو، نو ما خو خپل د خلاصون دپاره دا کور پرېښود، مګر خو زما یېر و چې زه یو پښتنه یم او بې له مرګه په ژوند د دې مېړه د کوره نسم وتلی. پلار وروڼو پناه رانه کړه، وار مې ویل چې راسه ځان مړ کړم، خو بیا مې تا اورېدی را په یاد سو لاس. ورېندارې زمری چیرې دی؟ هغه خو په مرستان کې ده. نه ورېندارې، زما وراره به په یتیمخانه کې نه اوسي، هغه به خپل کور ته راځي، خپل کور ته. رده ته څنګه یې؟ ښځې ته او دلته؟ وروره ورېنداره ما راوسته. ته څوک یې چې زما د کور فیصلې کوې؟ زه ستا خور یم، دا خو څه بېګانه نه ده چې په راتګ سره یې دونه خوابدې سوې. ورېندار مو ده. زما هیڅ نه ده، زما دپاره په هغه ورځ بېګانه سوه چې زما بې اجازې د دا کوره څخه ووته. ورېنداره به نور د دې اوسېږي په دغه کور کې. که نور څه نه وي د خپل ماشوم زوی په خاطر خې پرېږده، هغه اوس د یتیمانو په رقم په یتیمخانه کې شپې او ورځې تېروي. زه درته ویباسئ دا ښځه د دې کوره وباسئ. یا وروره دا به د دې کوره نور نه وځي او نه به وهل کېږي. زه نور دا شرم نسم زغملی، ویباسئ.
شرم؟ هو کومه ښځه چې د مېړه بې اجازې له کوره ووځي بېرته کور ته راتګ تر شرم لا بدتره خبره ده. د خدای ریدی پر خوله لاس ونیسه او دا پښتانه نوره مه ازاروه. نو بیا ولې زما بې اجازې د کوره وتلې وه؟ د دې ټولو کیسو سبب یوازې ته یې. ورېنداره په اولاد ناجوړه وه. تا یوه ورځ شفاخانې ته بوتله او یوه ډاکټر ته دې ورښکاره کړه. ستا د بې پروایي د لاسه د هغې کوچنی مړ سو او د هر څه ستا د لاسه چې شفاخانې ته نه وای تللې. هغه ماشوم خو مړ سو. نږدې وه چې مور یې هم راسي. بس دی د مخه یې راڅه لرې کړئ. خدایي درد راغلی دی. ګوره حاجي صاحب د ریونو یا نورو نشو پرېښول خو داسې څه ناممکنه یا ګرانه خبره نه ده. که انسان ټینګ عزم وکړي کولی شي چې د دې بلا څخه ځان خلاص کړي او د نورو انسانانو په رقم ډېر ښکلی ژوند ولري. بس نور نو ډاکټر صاحب دی ستا پر غاړه دی. ښه سړی به ځینې جوړوې. انشاءالله ضرور، خو په یوه شرط چې ستاسو دواړو زیار او کومک راسره وي. ته غم مه کوه ډاکټر صاحب، موږ انشاءالله در سره یو. جانان چیرې دی؟ هغه کابل ته تللی دی. کابل ته؟ هو هلته سبق وایي. خورجانې ماته راپرېښول سبق ورته وایم. سبق او سپوږمۍ؟ هو جانان غواړي چې ډاکټري سره واده وکړي. ډاکټره څوک ده؟ هغه د خورجانې سره ډاکټره جوړول غواړي. یو رښتیا؟ خدای دې وکړي چې زموږ په کلي کې هم یو ښځینه ډاکټره پیدا سي او د ښځو علاج وکړي. بس ته غم مه کوه ورېندارې، ډېر ژر به سپوږمۍ ډاکټره سي او د خلکو علاج به وکړي. او ته شیطان؟ دی به فوټبال کوي. دی به نور څه شي زده کړي. فوټبال؟ دا بیا څه دی؟ هغه ګین نه دی یا په پښو چوي؟ یا خدای چیرې چې پیدا کړو. دا رښتیا وایي؟ دا بیا څه دی؟ خو یو کار زده که. دا فوټبال دی که څه بله؟ دا دې په څه درخوري؟ ورېندارې تاسو د سپورت په ګټو څه خبر یاست؟ په دنیا کې هر هغه هېواد ته په درنه سترګه کتل کېږي څوک د لوبو په میدان کې زورور سي. زه هم دا غواړم چې زموږ د هېواد بیرغ د هرې لوبې په میدان کې تر ټولو لوړ سي او نړیوال سلام ورته وکړي. زه غواړم نړیوال ته دا وښیم چې موږ سوله غواړو، نه جنګ او جګړه. او موږ په جنګ او ناپوهۍ کې نه، په زده کړه او ښه نوم ترلاسه کولو کې کار غواړو. خدای دې ستا د ارمان در پوره کړي. ورېندارې ته دعا کوه چې زمری هم دغه لوبو ته د خیره بیام. ورېندارې زمری به بیرته ښوونځي ته ورولو چې بیرته خپل سبق شروع کړي. جان دی الله راولې. لونګ چیرې دی؟ هغه د ظالم زوی خو داسې ورک سو لکه چې زموږ د دې کنوالې څخه خوشحالي ورکه سوي. وایم بس که ډېرې افلاکې مه وایه. دا راته وایه چې لونګ چیرې دی؟ مفتي ولا قدر وشیم. تا داسې سړی لیدلی چې څوک چاته مفت شی ورشي؟ وایم راویاشه کنیا د مرګ در مخه به دې تر دنیا تېر کړمه. یاره که دا احسان دې راباندې وکړئ دعاوې به درته وکړم. موږ خو د اوله په مړو حساب یو. حدود جانه مړی چې څونه ژر کندې ته ځي هغونه ښه ده. وایم ای د بې عقل زو، زه درته وایم لونګ چیرې دی او تا راته بابولالې شروع کړي دي. او زه درته وایم پوړۍ چیرې ده؟ ته پوړۍ راښکاره که زه به لونګ در وشم. یاره رښتیا که درته خوا خو نه بده. هم که دې په یوه دقیقه کې راونه شوئ دلته دې ښخوم. هیله مې که درته وایم ودرېږه ودرېږه ودرېږه. پښه مې ماته شوه. ژر راته وایه پلار دې چیرې دی؟
ولاړی کور ته پلار د قومندانۍ څخه کور ته بوتلی. یا رب العالمین ستا دپاره هېڅ کار ګرانه دی. ته خدای زما زوی ته روغ څراغ روغ بشر ورکړه. الهي پر کار و کاتار یې برابر کړه. الهي د سیال سره یې برابر کړه. الهي د دغه بلا څخه راوژغوره.
ډېر ښه لونګ خانم، د کومې ورځې څه چې زه دا ځای ته راغلی یم، یعنې تاسې باور وکړئ که ما هېڅ مریض داسې لیدلی دی چې په داسې اسانۍ دې د داسې یو لوی بلا څخه ځان خلاص کړي. خو زه تاسې او ستاسو ټولې کورنۍ ته مبارکي وایم. لونګ خانه په ډېره مېړانه دې د داسې بلا سره مقابله وکړه او ځان دې ځینې خلاص کړي. ډاکټر صاحب کور دې ودان، ژوندی اوسې. تا د یوې زیرې مور د زړه دعاګانې وګټلې. حاجي صاحب دا زموږ وظیفه ده چې موږ د خپل هیواد او هیوادوالو خدمت وکړو. ډاکټر صاحب که ستاسو مرسته نه وای د دې بلا څخه ما ځان نه سوای خلاصولی. ستاسو کومک او ستاسو مهرباني وه چې یو مړي ته مو بېرته نوی ژوند ورکوي. دا هر څه ما موت نه دي کړي، د دې زه ستاسو څخه بیه غواړم. ډاکټر صاحب موږ خو لکه دغونه پیسې لرو چې خپل کور په وچلوو، نو تا ته بیا د کومې خوا کو؟ یا زما هدف دا نه و چې زه ستاسو څخه پیسې واخلم، خو لونګ به زما سره یو کول کوي. کول به ولې نه در سره کوم؟ زما ژوند ستاسو په سبب وژغورل سو. نو بیا دا ژوند د نورو په نامه ولیکه، او هغه نشیان چې تر اوسه د علاج څخه بې برخې دي و دې ته اماده کړه چې دلته راسي او علاج وکړي. او ته د ټولنې په وړاندې یو داسې مثال جوړ شه چې په راتلونکي کې څوک دا ونه وایي چې د نشیانو علاج نه کیږي او یا د دې بلا علاج ناممکن دی. انشاءالله ډاکټر صاحب.